پښتنو وړاندې دا دوه کلیپونه د سره ملاحظه کوي. یو د مولانا بجلیګر صاحب دی او دویم کلیپ د شیخ ادریس صاحب دی چې د یو پنجابي مولا صاحب په باره کې د څومره لوی مبالغې ښکار شوي دي. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه هغه کرامت لرلو چې قبر ته به ودرېدو نو کشف به ورته وشو او د مړي حال به معلومولو چې د مړي باندې لاندې څه حال دی. ټیک شو؟ ما ته ګورئ، ما ته تپوس کو مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ نا مال حضرت د فلانی قبر ته تلے ویل گیا ہوں. مال جی کیا حال ہے ان کا قبر میں؟ ویچے وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے. مال آپ ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ بھی گئے ہیں؟ ویل جی ہاں وہاں بھی گیا ہوں. مال ان کی کیا حال ہے؟ ویل وہ ان کی حالت اچھی ہے، خدا جانے کی ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے. یو ځل چې مولانا احمد علي لاهوري صاحب جمعات ته بوته، یو سیټ راغی ما جمعه جوړ کړی لومبي منځو پکې تکه وی ډېره ښه بویه ته جمعات ته ننوته وی بہت بہترین مسجد ہے، بہت خوبصورت، بہت پیسہ لگا، کاش کے حرام مال پہ نہ بنا ہوتا. ارمان چې په حرام ونه وي جوړ نو ډېر ښه دی. نو سیټ ته چاوي دغه مولیان راوله چې ستندلوي دا راوځي لومبي منځو که هغه ته په حرامو دې جوړ کړی، حرام خورې درته وي. سیټ صاحب ټیکې ووی وی یو ما ته پته ده، یو خدای ته زما بچو ته پته نه لګي، دا د سود پیسې وي دا جومات په هغې مې جوړ کړی دی. ګوره دې ته د کشف خاون وایي. عزتمندو تاسو د دواړو علماو دا خبرې واورېدلې چې مولانا بجلیګر صاحب وایي چې احمد علي لاهوري صاحب څوک چې د پنجاب و د ګجرات او په لاهور کې هغه وفات شوی دی چې هغه داسې صاحب کرامت و چې په قبر به ودرېدو نو د قبر والا د حال پته به ورته منکشف کېدله چې یاره په دې سړي باندې عذاب دی او که نه دی پې. او وایي ما ته تپوس هم وکړو، حالانکې بجلیګر صاحب دا هم مبالغه کوي، هغه ته تپوس نه دی کړی د چا، یو د کراچۍ والا متعلق یو د لاهور والا متعلق، دواړه لوی هستۍ دي سیاسي زمونږه. نو یو وی چې د پکوړې په شان هغه تلیږي او بلې وی چې یاره خدای خبر چې د الله ته د کومه ادا خوښه راغلې ده چې یاره د قبر یخ دی. نو زما عزتمندو زه به دومره ووایم چې تاسو کتابونه به لوستي، تفسیرونه به کتلي او د پیغمبرانو سیرتونه به هم تاسو لوستي او لیدلي. د یو پیغمبر متعلق موږ ته دا خبره نه ده راغلې چې یاره یو پیغمبر باندې به د قبر والا د حال کشف کېدو او هغه به لیده چې دا قبر دا سړی په څه کې مبتلا دی. بیا د پیغمبرانو نه پس په دویمه درجه په انسانانو کې د ټولو نه لوی بزرګان چې دي نو هغه صحابه دي. او تاسو د ټولو صحابو تقریبا د حالاتو نه خبر یې. د یو صحابي متعلق دا خبره نه ده راغلې چې یاره دته به د قبر کشف کېدو. خو د نور نه خبر نو 4 خلفای راشدین او 10 عشره مبشره چې ټولې پیژني په دې ټولو کې یعنی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه، دا خلفای راشدین په دې کې د یو تن متعلق دا چرته په کتاب کې نه دی راغلی چې یاره دې ته به د قبر کشف کېدو. نو دلته کې احمد علي لاهوري صاحب د بجلیګر د عقیدې مطابق د درجه د پیغمبرانو سره تقریبا یو شان شو او د صحابو خو د پاسه شو، ځکه چې د پیغمبرانو خو څه نه قصې موږ ته را رسېدلي دي چې الله تعالی پې چېرته د یو قبر نیم حال منکشف کړی دی، خو د صحابو متعلق دا خبره نه ده راغلې. بیا تاسو د شیخ ادریس صاحب دا خبرې واورېدلې چې یو سړي جومات جوړ کو او د هغې افتتاح لی احمد علي لاهوري صاحب راوغوښتو او هغه ورته وی چې بھائی ډېر ښکلی جومات دی. بیا شیخ ادریس صاحب خبره په اردو کې کوي که نه. نو زه تاسو ته بیا ښیم چې دا هستۍ چې تاسو ته غټې هستۍ وایي او تاسو وایي دا د علم یو څه دي غرونه دي که نه، نو تاسو ته به د علم هم پته ولګي. نو هغه شیخ ادریس صاحب خبره کوي چې یاره کتنا اچھا ہوتا اگر یہ مسجد حلال پیسوں سے بنا ہوتا. نو دغه رنګ یو دغه کوي که نه. نو دلته کې
مسجد په اردو کې هغه مؤنث دی او شیخ صاحب سوئی بنا ہوتا نہیں بنی ہوتی اردو صحیح دا نو د کم عالم چې اردو صحیح نه د عربي څه صحیح شي منګ یې نو دلته کې دا پړه لیکه خلک راځي یونیورسيټي والا او د مشکل الفاظ استعمالي د انګلیشو خو چې کله اردو کې سره خبرې کوو نو اردو یې ماته ګوډي نه زه پوه شم چې د خدای دوستا تا اردو سمنه د زده کړې چې پار ځای کې ویل شي نو انګلیش به مستادغه حالي نو دا خو د دې د علوم حال دی چې په اردو کې د مؤنث او د مذکر علم متنشته دی چې کم لفظ مؤنث ته کم مذکر دی بیا رااله دا خبره چې هغه ته دا پته ولګېدله چې دا جماعت دا په حرامو پیسو جوړ شوی د سود په پیسو جوړ شوی او هغه سړی دا ومنله چې د دې پته صرف یو الله ته وه یو ما ته وه زما بچو ته هم پته نه وه چې دا جماعت ما د سود په پیسو جوړ کړی دی نو دلته کې د شیخ ادریس صاحب د عقیدې مطابق احمد علي لاهوري صاحب د درجه څه شوه د الله سره یو شان شو الله تعالی ستار دی الله تعالی چاته د چا عیبونه نه کشف کوي خدا سي کې دیشو پیغمبرانو ته وکړي نو دلته کې تاسو ولیدله چې را زمونږه د علما حضرات چې دي د دې عقیدې څنګه کمزوري دي دا باطل عقیدې دي زمونږ سره په هیڅ جنگ نشته دی بس دا غواړو چې را تاسو د انسانانو په زړونو کې د یو الله مینه نه باسئ د یو الله لوی پکې دننه کوي دا لاهوري صاحب او کراچي صاحب او حیدرآبادي صاحب او دهلوي صاحب دا لري کوي احمد لاهوري صاحب څوک داسې انسانو لکه څنګه چې دا پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب نه دا خوږې خبرې چې کوي دغه شان انسانو او بس په دروغه به وي چې په ما دا چل کیږي په ما دا کشف کیږي په الله یقینو کوي سم نو د قصې انسانو او بس پاغه وخت کې چونکه خلق دومره پویم نو دا شعورم نو راغله نو داغه منون کې وپه یقین کوله کې بجلیګر سے یقین کوي او دا شیخ ادریس سے یقین کوي دغه رنګي د دې ټول طبقه چې دا کنه د دې د مسلک دا یقین کوي چې ها هغه اهل کشف وو خو اهل کشف په دې دنیا کې هیڅ حکم نشته دی پیغمبران الله تعالی دا طاقت نه ورکړي دا علم صرف د یو الله سره دی نو بس چیرې تاسو د خپل کتابونو نه د خپل خطاب چې تاسو کوم خطابات کوي د خپل خطابونو نه د تقریرونو نه د خپل وعظونو نصيحتونو نه دا د دروغ قصې وباسي او کو تاسو چرته کتابونه کې لیکلي لوستلي همي او تاسو د چا نه اوریدلی می د خپل پیر نه د خپل استاد نه نو په خپل وتا د عقل په نظر وګورئ چې دا قصې دروغ دي او رښتیا دي ټیک شو نو کاغو کړي هم یو یا غو لیکلي هم یا غو ویلي هم نو تاسو بل تمکوي بس زمونږ د سره اختلاف نشته دی اختلاف په دغه دی چې د خلق مدوکه کوي چې کله ته د یو پنجابي مولانا یو داسې سیس جوړ کې نو آیا چې الله سره یو شان شي او د پیغمبرانو د صحابو نه موچت شي نو تاسو خصوصا زمونږ د پښتنو کنه چې تاسو پیروکار دي او تاسو مداح دي تاسو مریدان دي هغه به په خپل زړونو کې د چا لوی ګرځي د چا عقیدت بګرځي د الله او د الله د رسول کو د پیرانو او د دې مولانو نو د خدای د پاره دا خبره مکوي زما تاسو ته سلام دی او اس زمونږ شخړه نشته دی صرف دا د دروغ دا قصې مکوي د خلق عقیده مو خرابوي او مخلوق د خالق سره ما یو شان کوي ٹھیک شو